د امریکای خزانه وزارت د زیارت پر ځو پر هغو 1200 سعودي وګړو اقتصادي بندیزونه لګولي چې په مبینه توګه د سعودي خبريال جمال خاشقجي له وجنې سره تړاو لري. خاشقجي د اکتوبر پر 2مه په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته ترتلو وروسته لادرکه شو. د ترکی حکومت وايي د خاشقجي د وجنې امر د سعودي عرب د حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا راغلی وو، خو سعودي دغه تورونه ردوي. د میانمار مهاجرت چارواکي وايي د جمعې په ورځ یې هغه 106 روهینجیا مسلمانان نیولي چې په پټه په کشتۍ کې ملیشیا ته روان وو. ملګري ملتونه وايي چې د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 1 لک روهینجیا وګړو خپل کورونه پرېښودي دي. او د امریکا په بالکانین سیمه کې یو تن له اور څخه د خپل کور د بچ کولو لپاره غټه مبارزه کړې. د ګل په ورځ د کالیفورنیا په زرګونه ایکړه ځنګلونو لګېدلي اور زرګونه خلک په کډه کولو مجبور کړل، خو د بالکانین اوسیدونکي مارک لیس وايي له خپل کور سره یې ډېره مینه ده، نو ځکه یې پرې نه ښود. دا کور زما د روح برخه ده، ځکه چې دلته کې د ما بچو او زما ښځې ژوند کړی. په کالیفورنیا کې لګېدلي اور زرګونه کورونه سوځولي دي.